یو ملګري کیسه راته کوله، وایي نن مې ملګري زنګ راوکړ چې چیرته یې؟ ما ویل فلاني ځای کې یم، روان یم کور خواته ځمه. هغه راته وویل هلکه درواغ مه وایه، ما ولیدې مال در سره ناست و، رښتیا ووایه چې چیرته دې روانه کړې ده. ورته ومې وی هو وله مال را سره دی، خو د کور په طرف بیا یم، چیرته به یې بوځمه. هغه راته ووی ولې یې کور ته بوځې؟ ورته ومې وی ځکه چې خپله مېرمنه مې ده. هغه وویل نه مړه. ورته ومې وی هو وله. هغه وویل مخکې سیټ کې د کېنولې وه. ما ویل کني بیا د کومې غاړې ته کړې ده؟ ما ویل ولې خپله مېرمن مخکې سیټ کې کېنول کومه ګناه ده؟ وایي نه کنه بیا هم. ما وویل څه به ووایم یاره؟ وایي وبخه یار لکه چې غلط شومه. ما ورته ووی تا نه ملامتوم، دا بد کلتور زموږ د ټولنې دود دی. مېرمنې مې راته وویلې لکه چې ډېرو سپکو خلکو سره دې ناسته پاسته کړې ده. ورته ومې ویل هو ځکه چې زه خپله سپک انسان یم.